یو لایک وایي خوښولو ته او یو لایک وایي ښکارېدو ته، یعنی ته د هغه په شان ښکاري. د دې به تاسو ته زه مثال در کوم، تاسو به هله پوهیږئ. د اولنی لایک چې کوم دی، که زه ته ووایم چې I like you، I like you، زه تا خوښوم، I like you، زه تا خوښوم. او دا بل لایک چې کوم دی ښکارېدو ته چې کوم وایي که نه، دې ته تاسو وګورئ You look like حسن، یعنی ته د حسن په شان ښکاري. You look like حسن، ته د حسن په شان ښکاري، یعنی ته خو په خو د هغه په شان ښکاري. مونږ وایو که نه چې ته خو په خو د هغه په شان یې، د هغه په شان ښکاري. You look like حسن، ته د حسن په شان ښکاري. جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروسته ټول بسم الله کړئ او د کلاس شروعات وکئ. په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره راوړي دي د انګلیش جوړه ټکي. د انګلیش جوړه ټکي دي یو شان ټکي دي، خو د دغه ټکو معنی مطلبونه بدل بدل دي. نن به تاسو دغه ټکي وپېژنئ. دغه ټکي د شمار ټکي دي، خو ګورئ د کار ټکي دي. نن به تاسو په دې کلاس کې دغه ټکي پیژنئ. انشاءالله ضرور به یې پیژنئ که تاسو دا کلاس چرې تر اخره پورې وګورئ. ډېرې خبرې به نه کوو، د کلاس شروعات به وکړو. د کلاس اولنی ټکي چې ما سره کوم دي، بوک. یو بوک هم تاسو وینئ او بل بوک هم تاسو وینئ. یو بوک خو وایي عام چې مونږ کوم وایو کتاب کاپي ته، مونږ وایو که نه بوک کتاب. او بل بوک چې کوم دی نیولو ته وایي. د دې به تاسو ته زه اوس استعمال کوم، دا به زه په جملو کې استعمالوم، نو تاسو به په دې باندې هله پوهیږئ. که زه ووایم که د اولنی بوک زه استعمال کړم کتاب ته چې کوم وایي که نه، This is my book، This is my book، دا زما کتاب دی. This is my book، دا زما کتاب دی. او بیا دې سره دا جوړه چې کوم بوک دی، که دا زه ووایم چې I booked 2 tickets for my travel، I booked 2 tickets for my travel، یعنی ما د خپل سفر دپاره 2 ټیکټونه بوک کړي دي. یو دغه بوک کول دي، مونږ وایو که نه چې ماله په دې ګاډي کې سیټ بوک کا. دغه بوک کول، دغه نیولو ته هم وایي بوک، او یو بوک وایي کتاب ته. I booked 2 tickets for my travel، یعنی ما د خپل سفر دپاره 2 ټیکټونه بوک کړي دي، نیولي دي. د دې دواړو په مطلبونو باندې تاسو ورسېدئ که نه، یو شان ټکي وو او د دې معنی بدلې بدلې وي. داسې ما سره په دې کلاس کې نور ټکي هم دي، هغه به هم وایو په دې کلاس کې. کلاس به تر اخره پورې ګورئ، چېرته به ځئ نه، مونږ سره به اوسئ. مخکې ټکو طرف ته مونږ ځو. مخکې چې ما سره کوم ټکي دي هغه دی بینک. یو بینک خو عام تاسو وینئ په بازار کې چې کوم بینکونه وي که نه، خلق پکې روپۍ جمع کوي او ترې اخلي، دغې ته وایي بینک. او بل بینک چې کوم دی دا وایي اعتبار کول. د دواړو سپل یو شان دي، دواړه ټکي یو شان دي، خو د دې معنی بدلې دي. یو اعتبار کولو ته وایي او یو په دې بازار کې چې کوم عام بینکونه وي دغې بینک ته هم وایي بینک. ګورئ چې د دې مثال تاسو له زه درکړمه. I have to go to bank today، زه نن بینک ته ځمه. I have to go to bank today، زه نن بینک ته ځمه، یا روپۍ راخلمه یا روپۍ جمع کومه، خو بینک ته ځمه. او بل بینک چې کوم دی اعتبار کولو ته وایي. د دې استعمال ته تاسو وګورئ. I know he is bank on you، I know he is bank on you، یعنی ما ته پته ده چې هغه په تا باندې اعتبار کوي. I know he is bank on you،
ما ته پته ده یعنی زه پیژنم چې هغه په تا باندې اعتبار کوي. داسې به لاړ شو د مخکې ټکو طرف ته. مخکې چې موږ سره کوم جوړه ټکي دي هغه دی کین. یو کین وایي کولی شي، یعنی د پاسیبیلیټي دپاره چې کوم استعمالیږي، او بل کین وایي ټینکی ته، یعنی د اوبو دا ټینکی ده که نه، په کومه کې چې موږ اوبه سټور کوو، په کومه کې چې موږ اوبه اچو، یو کین دغه ټینکی ته وایي. د دې استعمال ته تاسو وګورئ، د دې به موږ څنګه استعمال کوو. د دې چې استعمال وشي تاسو به په دې باندې پوه شئ. You can ask everything from me، یعنی ته زمانه د هر څیز تپوس کولی شي. You can ask everything from me، ته زمانه د هر څیز تپوس کولی شي، یعنی ته زمانه د هر څیز تپوس کولی شي، تا ته اجازت دی. یو کین دا شو که نه، کولی شي. او بل کین چې کوم ټینکی ته وایي، This can of oil is very heavy، This can of oil is very heavy. تاسو به په دې سړکونو باندې په بازارونو کې ټینکی وینئ، دغې ته هم کین وایي. یعنی دا د تیلو ټینکی ډیره هیوي ده، ډیره درنه ده. This can of oil is very heavy، دا د تیلو ټینکی ډیره درنه ده. ګورئ مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی لای. یو لای وایي دروغو ته، او بل لای وایي آرام کولو ته، یعنی دمې کولو ته. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. Don't you lie to me، Don't you lie to me، یعنی ما ته دروغ مه وایه، ته ما ته دروغ مه وایه. Don't you lie to me، ته ما ته دروغ مه وایه. ګورئ او دې سره چې بل کوم ټکی دی لای آرام کول، یعنی دمه کول. I want to lie down because I am tired، I want to lie down because I am tired، یعنی زه غواړم چې آرام وکړم، دمه وکړم، ځکه چې زه ستړی شوی یم. I want to lie down because I am tired، زه غواړم چې آرام وکړم، دمه وکړم، ځکه چې زه ستړی شوی یم. ګورئ بیا مخکې موږ سره چې کوم ټکي دي هغه دی بیر. یو بیر وایي ځنګلي ځناور دی. موږ یو کلاس جوړ کړی او په هغې کې ما ویلي و، ما نه پیژانده چې دا بیر کوم ځنګلي ځناور دی، خو ځنګلي ځناور دی. نو ډیر کمنټس راغلی و چې دا میلو ته وایي. او بل بیر وایي برداشت کولو ته. نو تاسو د دې استعمال کوو چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا دوه ټکي دي او د دې مطلبونه معنی بدلې دي. I saw a bear in the jungle، I saw a bear in the jungle، یعنی ما په ځنګل کې ځناور ولیدو. I saw a bear in the jungle، ما په ځنګل کې ځناور ولیدو، یعنی دغه میلو مې ولیدو. او بل بیر چې کوم دی برداشت کولو ته چې وایي، د دې استعمال ته تاسو وګورئ. I can't bear this heat، I can't bear this heat، یعنی زه دا ګرمي نشم برداشت کولی. I can't bear this heat، زه دا ګرمي نشم برداشت کولی. جی ګورئ بل مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی لایټ. یو لایټ وایي بلب ته، دا رڼا چې کومه کوي که نه، دغې ته وایي لایټ. او بل لایټ چې کوم دی دا وایي سپک ته، یعنی په وزن کې چې سپک وي. تاسو د دې استعمال ته وګورئ. دا کوم چې بلب دی رڼا کوي که نه. It's too dark، please switch on the light for me، It's too dark، please switch on the light for me، یعنی دا ډیره تیاره ده، مهرباني وکړه زما دپاره لایټ آن که، بلب آن که ولګوه. It's too dark، please switch on the light for me، دا ډیره تیاره ده، مهرباني وکړه زما دپاره بلب لایټ ولګوه. او دې سره چې بل کوم لایټ دی سپک ته چې کوم وایي، د هغې استعمال چې زه تاسو ته وکړم. ګورئ This can of oil is very light، This can of oil is very light، یعنی دا د تیلو ټینکی ډیره سپکه ده. This can of oil is very light، دا د تیلو ټینکی ډیره سپکه ده.
ګورئ بل مخکې چې موږ سره کوم ټکي دي دوه لایک. یو لایک وایي خوښولو ته او یو لایک وایي ښکارېدو ته، یعنی ته د هغه په شان ښکاري. د دې به تاسو ته زه مثال در کومه، تاسو به هله پوهیږئ. د اولنی لایک چې کوم دی که زه ته ووایم چې I like you، I like you، زه تا خوښوم، I like you، زه تا خوښوم. او دا بل لایک چې کوم دی ښکارېدو ته چې کوم وایي که نه، دې ته تاسو وګورئ You look like حسن، یعنی ته د حسن په شان ښکاري. You look like حسن، ته د حسن په شان ښکاري، یعنی ته خو په خو د هغه په شان ښکاري. مونږ وایو که نه چې ته خو په خو د هغه په شان یې، د هغه په شان ښکاري. You look like حسن، ته د حسن په شان ښکاري. ګورئ بل مخکې ټکي ته وګورئ، مخکې چې مونږ سره کوم ټکی دی کاینډ. یو کاینډ وایي د نرم زړه والا ته، یعنی د چا زړه چې نرم وي. او بل کاینډ وایي قسم ته، یعنی دا یو قسم دی. صحیح ده. My mother is very kind، زما مور ډیر د نرم زړه والا ده. My mother is very kind، زما مور ډیر د نرم زړه والا ده. او بیا د دې بل کاینډ استعمال ته وګورئ. What kind of shoes you like، What kind of shoes you like، یعنی ته کوم قسم بوټان خوښوي. What kind of shoes you like، ته کوم قسم بوټان خوښوي. ګورئ بل مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی لوز. یو دی LOSE لوز او بل دی LOOSE لوز. یو لوز وایي LOSE لوز ضایع کول، یعنی ضایع کول، یو څیز له لاسه ورکول. د دې مثال ته تاسو وګورئ. Don't lose your weight، یعنی خپل وزن مه کموه. ته په دې حالت کې صحیح، ستا وزن ټیک دی، خپل وزن مه کموه. Don't lose your weight، خپل وزن مه کموه. او بل مخکې چې دا کوم ټکی دی لوز، کوم چې سست ته وایي. This shoes is very loose for me، دا بوټان زما دپاره ډیر سست دي، یعنی زما په خپه کې ډیر سست دي، ډیر کولاو دي. This shoes is very loose for me، دا بوټان زما دپاره ډیر سست دي. ګورئ زه به او کلاس به په مخ کې باندې بوزو. زما په خیال چې موږ سره د کلاس اخیرني دوه ټکي پاتې شو. دا ټکي دی ویل. د یو ویل مطلب دی با، مونږ چې د را روان وخت دپاره استعمالوو. او بل ویل وایي وصیت، وصیت کول. ګورئ د به چې کوم استعمال دی دې ته تاسو وګورئ. I will go to college tomorrow، یعنی زه به سبا کالج ته ځم. I will go to college tomorrow، زه به سبا کالج ته ځم. او وصیت کولو ته چې کوم ویل وایي، د دې استعمال ته وګورئ. This is my grandfather's will، یعنی دا زما د بابا وصیت، یعنی دا ما ته بابا وصیت کړی دی چې داسې به کوي او داسې به نه کوي. This is my grandfather's will، دا زما د بابا وصیت دی. هم په دې ځای باندې زمونږ د نن ورځې کلاس پای ته رسي. زه امید کوم چې په دې کلاس کې به تاسو ډیر ټکي زده کړي وي. که تاسو زده کړي نه وي، دا کلاس بیا را د سره کوئ، بیا یې را د سره کوئ. خو د دې کلاس یو ټکی هم ضایع نه کړئ، ټول یاد کړئ او ښه په توجه سره یې بیا واورئ، بیا یې واورئ. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. او تاسو چې هم چرته یئ، الله مو ښاد لره، آباد لره او بریالي لره. د لوی الله په امان.